يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز مسلمانانو اللہ جل جلالہ مسلمان ته یو لوی شان ورکړي بیا خصوصا د نبی له صلوات و سلام امتیانو ته د مخکینیو پیغمبرانو علیهم السلام داغوی د امت عمر سیواو عمرونه ډیرو نو د نیکی کیفیت او ثواب او مقدار کمو ولی عمر سیواو نیکی پکې ډیره کوله د نبی له صلوات و سلام دا امت عمر کم ده نو چې عمر کم ده الله جل جلاله د نبی له صلوات و سلام امت ته نیکیانم کم من سیوا کړی دي په هر څه کې چې د نبی له صلوات و سلام امتی نیکی او ثواب تلاش کوي نو ورته ملاويږي دویم نمبر نیکی ورته په اعتبار د ثواب سره سیوا کړی دا نو نیکی هم ډیر ده یو نیکی چوکي د الله پاک دا غي په بدل کې لس ثوابونه بعمل نامه کې لیکي کله کله د مسلمان اخلاص سیوای د یو عمل مقابله کې الله پاک ورته عمل نامه کې وسونه کوي ولیکي کله اخلاص نورم سیوای وزر نه کوي ورته لیکي کله کله اخلاص دومره سیواشي چې الله فرمای د دین کوي او د اجر او د ثواب مقدار دا صرف ما ته معلوم دی او کرام کاتبین بین لیکي نورونو مسلمان تا بیا خصوصا دا قید و جهان امتی تا اللہ پاک و بہترین و زرین موقع ورکڑی دا چه داسی فضیلتونو نیکی اللہ پاک منگا و تاسو لڑیری کڑی دی او پا ہر سکی چه منگا و تاسو نیکی طلب کو نشتے پاکی او سره د دینه مونږ او تاسو په الله پاک باندې ځان اونبخو او د الله پاک رضا حاصل نکو نو ښکارا خبره ده زمونږ نبی لوی بدبخت خلق چرته دي داغه انسان نه بدبخت سړی نشته چې دا قائد او جهان غوندي خيسته پیغمبر د پیغمبر دی او د امتی دی او په هر څه کې الله ورته نیکی برابرې کړې دي او سره د دینه د ځان ته جنت پیدا نه کو د الله رضا نورونو یو زبردست زرینه موقع ده په هر څه کې د الله پاک رضا طلب کوي او د اسلام او د دین طریقه پکې ګوري چې الله پاک هم ثوابونه سیوا کی الله دل جنت درکې رونو د مسلمان په اعمالو کې
چې هغه د دنیا عمل دی خو نیکی پکشته، هغه ته وایي یو د کور آبادی. زمونږ او ستاسو د ټولو کور ته ضرورت ته و چې اوسېږي خامخا کور به ځان ته جوړی، ځمکه بالی کور به جوړی، هغې باندې به آبادی کې. دا د انسان یو ذاتی ضرورت ته. خدا اللہ پاک نہ قربان چې دا اللہ د نبی امت ته د کور په امورو کې نیکی برابرۍ کړي. کنه کور خو هر مسلمان جوړی، خو پاغې کې د شریعت او د اسلام خیال اوساتی، په هر یو سیس کې د کور د الله پاک نیکی ورکړي. نورونو د کور په مسله کې 5 مسلو ته خیال کوئ. سو کم چې کور جوړی او کور کې اوسېږي، نو د اسلام او د دین 5 قسمه احکام دي چې هغه کور او آبادی ته متوجی دي. پہلا نمبر حکم دا دے چې سو کور جوړی نو کم نیت بکئی پکې. نو چې سو کور جوړی د 2 سیزونو نیت بکئی. یو د دې نیت بکئی چې زه د الله پاک عبادت به پکې کوم، ولی عام شاړه ډاګه کې یا په پټی کې سړی د الله عبادت نشي کوله. نو چې کور جوړی نو دا نیت به پکې کوي چې کور زکه جوړوم زه به پکې اوسېږم او د الله عبادت بکوم. زما ماشومان به پکې سبق وای، زنانه به پکې منځونه کوي، تلاوت به کوي، زه به پخپلم د الله پاک عبادت کوم. نو دا کور د دې لپاره جوړوم. 2 نمبر نیت به د دې کوي که ګرمي سیوا شي چې د ګرمۍ نه بچ شم، او که یخني سیوا شي چې د یخنۍ نه بچ شم. ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی اے زما امتی تا باندې د خپل ځان حق دی، ولنفسک علیک حق، او تا باندې د خپل ځان حق دی. د خپل بدن خیال بساتی، دغه رنګ تا باندې د خپل بچو د بیبیانو حق دی، دا غي خیال بساتی. دا بزرگی او تقوا نه ده چې سړی ګرمۍ کې د نور ته ولاړی چې زه ریاضت کوم او زه چې دینو خپل نفس دباوم. دغه رنګ دا بزرگی او تقوا نه ده چې په یخنۍ کې سخت یخنۍ کې بهر ولاړی. نه دا بدنم در باندې حق دی. او بعض خلق نیکان خلق اولیاء کرام تیر شوی دی، هغه ته صاحب الحال خلق وای، هغه باندې به عام مسلمانان خپل حال نه قیاس کوي. لکه یو نیک زنانه تیر شوی د بغداد کې عراق کې، هغه په جمی کې یخنۍ کې ولاړه و او په ګرمۍ کې بنور ته ولاړه و، د الله عبادت به کو. چا ورته وی دا ولی وای ګرمۍ کې زکه ودرېږم چې د جهنم ګرمي را نه یې رنشي، یخنۍ کې زکه ودرېږم چې د جهنم یخني را نه یې رنشي. خو هغه ځان خپل خلق دی، هغه ته صاحب الحال خلق وای. دا غي په مسائل مونږ او تاسو نه پويګو، او ان شاء الله که عمر بقا وکړه هغه اولیاء کرامو په حالات برته یو ورځ خبرې وکم چې داسې اولیاء کرام چې دا حال خاوندان دي دا څنګه خلق دي او دا حال ستوي. دا ځان له یو مستقل بحث ده. خو مونږ او تاسو چونکی عام مسلمانان یو، نه مونږ او تاسو بنور ته نه ودرېږو په ګرمۍ کې، یخنۍ کې به یخنۍ ته نه ودرېږو. زمونږ او تاسو د پاره تقوا او بزرګي او عبادت دا ده چې د ګرمۍ نمزان بچ کو د الله عبادت کوا، یخنۍ نمزان بچ کو د الله عبادت کوا. منګ او تاسو خپل پیغمبر فرمایلی دي، منګ او تاسو خپل پیغمبر فرمایلی دي
چې کله ګرمي او د ماسپخین موس کوي نو رستوي کوي چې لګه یخنی شي. ځکه حضور فرمای په ګرمۍ کې د ماسپخین په وخت کې چې کومه ګرمي او دوپ ده دا د جهنم اسویلې ده، نو یخنی پکې کوي. نو دا زمونږ د استاد د پاره دا د شریعت مسله ده. نو چې څوک هم کور جوړي د دې نیت بکې چې ځان د ګرمۍ نه بچ کم په ګرمۍ کې او ځان د یخنۍ نه بچ کم په یخنۍ کې. ولی چې سړی په عبادت کې ولاړ یو ګرمي کېږي هغه سه عبادت چرته کولی شي، او په یخنۍ کې عبادت کوي او یخنی کېږي نو هغه سه عبادت خو نشي کولی. نو په کور کې به دا دوه نیتونه کوي چې یا الله ستا عبادت به پکې کوم، زما بچی او زنانه به عبادت کوي، منځونه به کوي، تلاوتونه به کوي، زه به عبادت کوم. دویم د یخنۍ او د ګرمۍ د بچاو د پاره به یو سبب ګرځي. رونو دا د کور د نیت مسله شوه. دویم نمبر دا کور به څومره اوچت جوړی چته شریعت نه قربان ګوره اسم نه دی پریخي. کور چې څوک جوړی نو څومره به اوچتای او څومره به پلنای. نو زمونږ شریعت وای کور چې یو مسلمان اوچتای نو دا به 6 غزه اوچتای. یو غز څومره ده؟ یو غز و موټی یا 6 موټی ده. داسې خو چې دا یو ګوته وسره داسې نیغه ولاړ نو داسې و موټی نه به یو غز جوړیږي او 6 غزه به اوچته. پلنې به څومره؟ د ضرورت موافق. کستا ضرورت په وړو کې کور کې حل کېدو بیا عمل ویاوه. یو کمرې ته د ضرورت او د یو کمرې عمره پلانې کا، 2 کمرو ته د ضرورت او د 2 کمرو عمره، د 3 کمرو ته د ضرورت او د 3 عمره. نو اندازې ته ګوره او داغي موافق کور جوړوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا کور د خپل ضرورت نه سیوا جوړ کا د پورز د قیامت کې ودا خپل کور چې کم زیاتی دي دا به ورته غاړه کې پروت او را روان وي. نو ډېر خلک وایي دا دومره کور به څنګه وړي. ما یو سړي نه مسله اورېدلې وه، وی دا مولیان وایي چې چا د بل مسلمان یو لیز ځمکه لاندې کړه، دا یو لیز چې ته لاندې تحت الثرا پورې ده په ورځ د قیامت کې به دا د په دې غاړه کې پرتی. نو وی غاړه کې به څنګه ځایږي؟ نو کم رب چې قیامت قائمای او دا ځمکه د دې تحت الثرا نه روباسي او بیا ستا په غاړه کې اچي، نو هغه رب به ستا دا سټه مرته دومره غټ کي چې بیا به ته وړې. ټولې خبرې خو د قدرت دي، ټولې خبرې د قدرت. کم رب چې د ازمکه روباسي تحت الثرا پورې او قیامت قائمای او به اوچته یو ستا په غاړه کې اچي، نو ستا سټ به مرته دومره مضبوطای وره. نو 6 غزه به دا کور اوچت کوي، چت به 6 غزه اوچتای. یو غز و موټه و قبضاتا خدا کټه ګوته به سره ولاړ او پلنواله د ضرورت موافق. دریم نمبر حکم پکور کې دا ده چې دی باندې به پیسې خرج کوي، ولی پکور خو خرچه راځي. نو څومره مال به خرج کوي؟ ډیر کلګو وای چې پکور چا څومره کم خرچه وکړه نو دومره خدا، چې څومره کم خرچه پکور رااله نو دومره خدا. ځکه علما وی په هغه پیسو کې او په خرچه کې د مسلمان خیر نشته چې کم پیسې او کم خرچه په خاور او په خټو باندې ولګي، خاور او بو باندې. ایو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی چې کله خدای پاک د یو انسان د شر اراده ولري
نو دا مال با دا پخو خختو لرګو کې خرج کی. معنا د کور په آبادی کې بددن زیاتې پیسې ولګي. نو کور دا د ضرورت چیز دی، دی باندې با اندازې سره پیسې لګي د خپل حد نه سیوانه. او بل دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امتی ته په هر څه کې اجر او ثواب دی، ما سوا د هغه پیسو نه چې کمې په کور ولګولې. نو چې د کور په پیسو کې اجر او ثواب نشته، نو چې څومره کمې ولګي نو دومره ښه ده. نو چې ډېرې پاتې شي هغه به هغه څیز کې خرج شي چې کم کې اجر او ثواب دی. بل علما وایي په کور کې به حرام مال نه خرج کې، ولې دا بنیاد دی دیکھے با خلق عبادت کے، ستا بچی با پکے عبادت کئی، ستا بی بی با پکے عبادت کئی، تب پکے عبادت کے. نو چتا حرام مال پکے اولگے نو بنیاد دے دا حرامو کی خو نو چه کم ثواب ملاوی گی پا عبادت نو اغبر طبیعہ نہ ملاوی گی. منگا و تاسو خو اکثر میٹری بندو او خلق سوئی وی میٹر بندول روا دی. لوی جرم دا دے چی حرام تا حلال وی گورے، دا لوی جرم دے. دے وی کزا میٹر بند نکم نو حکومت ما پسی ڈیرے پیسی را لیگی. وی دی حکومت سرخ ددن غغلا پا کار دا، نو حکومت نسو غلا نشی کولے، حکومت دم رقم قل ندے. دا ہر علاقی دا پارے پا گریٹ کے خپل میٹر لگو لے دے، او بے وڑو کے یو میٹر پا دیکلو تقسیم کرے دے، یو کورتا نو بیل چی رازی نو داغا گریٹ موافق آلتا چی کم میٹر لگے دلے داغی موافق جوڑی ہیں. نو تا دا حکومت دغلا نہ کہ دا خپل گاونڈی نغلا کے کتا کنڈی اچے یا میٹر بندے نو پا دے ما خوشحالا کے گا. داستا چه سمر محله دا او سمر کلی دے دے ټول کلی نه تغلا کے نو پورز دا قیامت کے بتا چاہتا بدل ورکے. دا خو منگا و تاسو زان دو ککو پغلا بانی او پا حرام بانی خو مال چرتم گوری رونو نسیوا کے. او ډیر خلق دا سی دی چاگا پیٹر لگئی او دشپی تحجد پی کئی او بیا منزون پی کئی او بیا جامی پیوینزی او پاگا جامو بیا منس کئی. نو دا دی عبادت سا مقصد دے. دا آیات ساتھائی کسوک فرض منس پدا سی اوبو بانے کئی نو فرض منز یوشق و ثواب برتن ملاوی، او نفل اگئی خود بالکل ثواب نشتے. دا حرامی اوبو بتس کے دا بستا بچیس کی ستا بی بی بیس کی نو پورز دا قیامت کے با مزید پیاغوی اکڑے او قیامت کے با سزا تا تا ملاوی. دے وی دم ربیل ورکولے نشم تنشی ورکولے بیجی کٹ کا تا خو غد گاڑے نشی اغستے نو تا دے گاڑی ضرورت پس دفع کے بل گاڑی کی زی کا نزی نو تا با خلقو نا گاڑی پٹے. یو سڑے در توی ستا خزد او بچی دی او دیل دا گاڑی ضرورت تے توی یرا زا گاڑی نشام آغستے نو خلق سا چل کئی پر دی گاڑی کسی کنزی کرائی ور کی نو تب اس گاڑی پٹے نو چستا دا بیل وس نشتے بس مور کا و بجلی کٹ کا. نو شیطان زمونگا و ساسو یو خطرناک دشمن دے پا ہر سکے منگا و تافصلہ چل جوڑ کرے دے. نو دے سرڑی احتیاط کوئی میٹری مبندوئی پر دے حرام مال مخوری او حرام مال پا کور کے ملگوئی کنی قسم دے کا کور کے خوشحالی پیدا کئی. زمانگا استاسو پا کورونو کے خوشحالی نشتے پلار دا زامنو سر انخطے دے او زامن دا پلار سر انخطی دی خز دا خاون سر او خاون دا خز سر کور دیر زبردستی خودن نا پاک شوری او خفگان پکی داغی سبب سا پا دی کور کے حرام مال لگے دلے دے.
دا هغه کور دی چې د پکې میټر بند کړي، حرام مال پکې لګولې دی. دا هغه بچی دي چې حرام اوبه اسکلې دي، حرام جامې اغوستې دي، حرام خوراک کړي دي. نو داسې کور کې به چرته خوشحالي پیدا شي؟ حلالو کې خوشحالي ده. نورونو په کور کې دا شرط دی چې حرام مال به په کور کې نه لګي. دا ضروری خبره ده. بل مسله دا ده چې کور کې کم مال ولګي، کور کې کم مال ولګي نو پدې کې ټیک د ثواب نشته. رسو ان شاء الله مسائلو کې را روان دي چې تا چا حلال مال په کور کې ولګاو او بیا په یو ملما باندې یو مسکین باندې خوراک وکړه، الله داغي مجر ورکړي. رسول الله مبارک فرمایي وی دا مسلمان دا کور په مال کې اس ثواب نشته. اون کا چا په کور کې بیٹک جوړ کا اجرا دارالازیاف جوړ کا، نو الله پاک دې کور کې چې څومره پیسې لګولې دي نو د دې اجر او ثواب الله ورکوي. ګوره نو یو مسله دا ده چې نیت به صحیح کوي. دویم نمبر مسله دا ده د کور اوچتواله او پراخواله. او دریم نمبر مسله دا چې کور کې به کم مال خرج کوي. او سلورم نمبر مسله هغه د کور په بنا کې ده، د کور په آبادی کې ده چې سړی کور کې دنه وخت تیری او دنه کور کې کوټې جوړی نو څه طریقه به کوي. نو د هغې دپاره علما اتلس آداب وایي. زه درته هغه مسلې کوم چې هغه تاسو نه یې اورېدلي، ځکه چې اکثر مونږ او تاسو الحمدلله مسائل اورو، خو د داسې مسلو نه ډېر کم خلک خبري. زما د دماغ موافق کېدی چې ډېر خلک خبري. رونو د کور دنه ژوند تېرېدلو کې علما اتلس مسلې بیانوي. یو مسله دا ده چې سړی چار دیوالی راتاو کی او کور جوړی نو په یو ځل به کوټه سر ته نه خېجئ. ښه خبره د ټولو نه بهترینه دا ده چې یو قطار د خښتو تاو کی، خو که فرضاً بیا ګلکار نه ملاویږي او یا ګلکار چې دی نو ایساریږي نه، نو بیا به دو درې ورځو کې یو کمره خېجئ، په یو ځل به نه خېجئ. ودا د ابراهیم علیه السلام سنتو. ابراهیم علیه السلام چې کله کعبه مبارکه جوړوله نو یو قطار د کانو لګولو. نو هغه طریقه مونږ او تاسو ته پاتې ده. دویم نمبر دا ده چې کور کې به تصویران نه لګئ، کور کې به تصویران نه لګئ، ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم کورونو کې تصویران وی هغه کور ته د رحمت او د برکت ملائکی نزي. کم ملائکی چې د مسلمان نیک اعمال او بد اعمال لیکي هغه ته کرام کاتبین و یغزی. او کم ملائکی چې مسلمانانو نه روح علی نو ملک الموت زی. خو چې کم ملائکی د مسلمان په کور ته ورزی او رحمت او د برکت سوال کوي هغه به بیا نه ورزی. نو تصویرونه کور کې لګول دا حرام دی. اکثر زمونږ استاد عادت دا دی چاپلار مرشي وای ملک صاحب او اجي صاحب وفات ته نو داغه نه زبردست لوی عکس فوټي وسته او په کور کې اجره کې مخامخ یا په کمره کې مخامخ لګولې. دا څوک دی وی دا اجي صاحب دی. نو داسې کور کې ګوره رحمت ملائکه ناراضي. زدا خبر ته ګوره بار بار کوم الله پاک ته درصد لار بل نشته ما سوا د شریعت او د اسلام نه. ګوره پدی فتوانو باندې قسم دې ک الله ته ورسېږي. ټیک دې پلار تا ګران دې نو خو سورته اخلاص وایا، سورته فاتحه وایا، دغه ثواب وربخه منذ کرو جنیسا. نو تا فټو څنګه بره لګولې ده؟ نو دې سره رونو په کم کور کې چې فټو وي نو هغه کور ته د رحمت ملائکه ناراضي. اکثر خلک اوس چې مرشي پرون ز یو جنازې ته طلب یو اجي سے وفاتو نو دې نورو ته په مړو با په مرګ باندې فټوان وستا. مې دا څه کوي
وی دا یو یادگار دی، دا ځان سره ساتو مې فوټو ساتای چې دې مړی ته ثواب رسي. یادگار خدا نه دی، یادگار دا دی چې دی اجي سے تلاوت کو تاسو تلاوت کوئ، دی اجي سے تهجد کو تاسو تهجد کوئ، دی اجي سے ډېرې خبرې نه کولې، اړیر خسړی وفات شو نو تاسو ډېرې خبرې مکوئ، حرام نه خوړل نو حرام مخورئ. یادگار خودی ته وای، ته خو فتوانو باسي. نو دا فتوانو دا اساس ډېر عام شوی دی. اکثر د خپل پیرانو مرشدانو نو باسي او جیب کیخي او بیا رو باسي خولي کی ودا زما د پیر مبارک فوټو دی. قمقلا څوک داسې کار کوي، دا غلط کارونه دي ورونو، دا په شریعت کې او په اسلام کې ناروا دي. الله پاک ته واحد در رسد لارا هغه ګور دین او اسلام دی. دا تصوف او د مرشد او د پیر او د مرید مقصد څه دی چې پیر مبارک بتا الله پاک ته ورسای د شریعت او د اسلام پلار، او چې موږ تاسو داسې چل کو نو دا سیز برانه خراب شي. ګوره نو دې سره ډېر احتیاط کوئ. نو کور کې تصویرونه لګول دا ناروا دي او حرام دي. دریم نمبر خبره دا ده چې د کور کم انګړ دی نو دا به صفا ساتي. علماء وای د کور انګړ صفا ساتلو کې دوه کمال دي. سو کم چې د کور انګړ صفا ساتي الله به ورته ایمان نصیب کوي. ګوره کور خو زمونږ او تاسو خپل له نو چې جارو کوي نو مزه کوي کنه کوي، خو چې ته د دین او د اسلام د خاطره چې دا خو ما خپل پیغمبر ویلی دي نو الله بدا نعمت درکړي. د دې وجه علماء وای وی کوم زنانه چې جارو راوالي او کور صفا کی نه په یو ځل صفای باندې دې زنانه ته الله پاک عمل نامه کې 70,000 نیکي لیکي. نو د کور صفای پکار. دوی مداد چې سو کور صفا ساتي الله به مالدار کی. کور صفای سره سړی مالدار کی. علما وی لس سيزونه سړی مالدار کی. پیسې خو زمونږ او تاسو اسیم ډېرې خوښې نه دي، نو دې سيزونو ته خیال ساتئ نو مالدار بشئ. شریعت او اسلام نه قربان. زمونږ او تاسو د آخرت خیال هم ساتل او د دنیا خیال هم ساتل، نو جیب بدم ګرمي او آخرت بدم چې د خيستوي. ګوره نو لس سيزونه انسان مالدار کوي. ښا پہلا نمبر د کور انګړ صفا کول، روزانه جارو کې ورس کې دوزل کا یو ځل یو سار او بیا سبب یو سار او بیا بل سار. دویم نمبر لوخي وینځل، زنانه لوخي وینځي کنه وینځي. نو د لوخي وینځلو کې دا کمال لې چې الله به درته ایمان نصیب کی، او نمبر 2 الله به مالدار کی. نو زمونږ دا طالبان اکثر لوخي نه وینځي، هغه هم داسې شاړې پرې دي، پیالي میالي ارسه ګندای. نو دی اکثر غریبانان سوچ د کور د لوخو خیال ساتي او صفای ساتي نو دی الله مالدار کوي. ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې څوک کاسه صفا کې خيستا نو دا کاسه ورته دعا کوي الله پاک دې داسې د ګنا نه پاک کا لکه زه چې دې پاک کړم. دریم نمبر خوشخط خط لیکل، خيستا خط چې څوک لیکي هغه الله مالدار کوي. سلورم نمبر خپل خبري خيستا کول. بای سړي خبري داسې زګي وي او ترخي وي، اخوا کینا دی خواراشه نو دا زبردست خبره نه ده. رو را خالق کینا محترمه دی خواراشه خپل خبره خيستا کول دا چې څوک هم کوي الله مالدار کوي. ځکه د الله رضا د مسلمان د زړه په خوشاله کې ده چې طاقت خيسته خبره وکړي نو دا غزړه به درته دعا وغواړي. او چې خطرناک او د خفغان خبره کې نو بیا ته ګورې کار به خراب وي، یا کمن به غریب کېږي یا به کیفن غریب کېږي. کمن دا معنی چې د پیسو شمیر به کم شي، او کیفن دا معنی چې پیسو شمیر خو به ډېری
خو تندې به دې هر وخت راغونجي او انتهایی به خفه ګوره. مال ګوره دوه قسمه دی، یو ته کمن وی بل ته کیفن وی. کمن دا معنا ده چې لکونو روپۍ د سرای نو شمیر سیوا شي. کیفن دا معنا شمیر کم دی خو دومره خوشحالی ده ته ملاو ده چا کروڑونو والا ته نه ده ملاو. پنځم نمبر چې د چا تندې هر وخت پراخی، هر چا سره په پراخ تندې ملاویږي، دې سره سړی مالدار کیږي. شپږم نمبر خسته خبرې کول، خوشبویه خبرې کول، داسې خبرې کول چې بل مسلمان ته فایده ورسوي. اووم نمبر د شپې تهجد ته پاسېدل او د الله عبادت کول. سار وختي را پاسې قبیل الاذان، د اذان نه لږ مخکې او چاراندامو کې الله ته ودرېږي نو الله به دې مالدار کړي. عبادت ثواب په خپل ځای دی، دې سره سړی مالدار کړي. او چې 8 بجې را پاسې نو بیا به کار خراب وي. ګوره اتم نمبر د سحر د مز نه پس تر نور خطو پورې ناسته کول، دې سره سړی مالدار کړي. د سحر دا وخت رونو دا برکتی دی. مونږ او تاسو خو جمی کې نو د کېږو، خو وړي کې خامخا د کېږو. شاه ولی الله صاحب وی د سحر وخت برکتی دی او الله پاک سورت فلق کې د سحر وخت یاد کړي، قل اعوذ برب الفلق. سحر وخت برکتی دی څه معنا ده؟ وی د دې درته یو مثال در کوم. وی سپی چې دا وی دا 6 میاشتې پس بچی راوړي او خډیر راوړي، او ګړی او چیلې چې دی دا کال کې یو ځل بچی راوړي، خو یو راوړي، اکثر یو راوړي. نوې د سپو رمه چرته نشته، حالان کې څوک حلاله هم نه. او د ګړو د بیزو د چیلیو رمې د دنیا دی دا ولی علماء قیمتي خبرې دي. هغه وی وجه دا ده چې سپی چې ټوله شپه ویښي، ټوله شپه چکر لګي او ګرځي را ګرځي، خو چې کله د برکت ټیم راشي سار بانګ وای او جمع وشي نو دی ودی شي، نو د برکت ټیم د دنه لاړ دی. نو چې برکت ټیم ته لاړ نو الله نسلم کم کو. او ګډه او بیزه ټوله شپه ودی، خو چې کله د برکت ټیم راشي سحر نو دا ویښه شي، نو د برکت ټیم اعلان دی که نو چې د برکت ټیم اعلان دی که نو د نسل الله باقی وساته. رونو د آیات ساتئ که یو سړی ټوله شپه ویښي او سار کې وده شي نو د برکت ټیم ته لاړ، او کنه ټوله شپه وده او سار جمع ترا پاسې دی او بیا ناست تلاوت کې تنور خاتو پورې، نو یاد ساتئ د برکت ټیم دلان دی که الله به د عمرم سیوا کی او رزق به دم سیوا کی او زبردست به مالدارم شي. نهم نمبر هر وخت صورت انشراح ویل، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک، دې سره رونو رزق سیوا کېږي. او لسم نمبر سورت واقعه ویل، اذا وقعت الواقعه، او بیا خصوصا د اوابینو کې ماخام نرستو وي، او یا بیا په دې 3 رکعات اوابینو کې چې سورت واقعه سو کوي الله پاک مالدار کوي. 4 نمبر ادب دا دی چې پکور کې بدیوالونو ته صادر نه ځوړندای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هغه کور ته نتلو چې په کوم کور کې به صادر په دیوالونو باندې ځوړندې وي. 5 نمبر پکور کې به د زناورو سرمن نه خورای، عام ساده ژوند به تیرای. 6 نمبر چې کور ته څوک داخليږي نو سلام باچي. مونږ او تاسو چې کور ته داخليږو خزو بچو باندې سلام اچو نو شرمېږو، نو سلام اچول سنت دی. علماء وی که څوک پکور کې ونه نو بیا 3 کرته سورت اخلاص وایا، قل هو الله احد، هر چاله ورزي. دې کې کمال دا دی چې څوک پکور کې سلام اچي یا سورت اخلاص وای نو الله پاک ته فقیری لري کوي او مالدار کوي.
وم نمبر هغه دا دی چې کله یو سړی کور ته راځي نو داخلولو کې هم بسم الله وای، چې کله وزیم بسم الله وای، خوراک چې کیم بسم الله بوي، چې سکا کیم بسم الله بوي. حضور فرمای چې سړی کور ته راځي او بسم الله و نه وای، او چې وزي او بسم الله و نه وای، خوراک او سکا کوي بسم الله نه وای، شیطان وای خپل ملګرو ته مبارکم شي د شپې زم پیدا شو، خوراک او سکا کم درته پیدا شو. او چې څوک بسم الله وای راتللو کې وتلو کې بسم الله وای، خوراک او سکاک کې بسم الله وای، شیطان خپل ملګرو ته وای وزید دې کورا دلته ستاسو عزت نشته، ستاسو د شپې ځای نشته او خوراک او سکاک ستاسو دلته نشته، نو څه کوي؟ نو شیطان واپس وزي. اتم نمبر دا دی چې څوک ودکی نو دروازې به بندای. نهم نمبر دا دی چې څوک مودکیږي بلف او ډیوه بمړکای. لسم نمبر دا کم دسترخوان کې چې روټي وخړه بیا خصوصا غوخه وخړه دا به هغه کمره کې نګدي چې کم کمره کې ودکیږي. کم کمره کې چې څوک ودکیږي او کم دسترخوان او شکرای کې تا غوخه وخړه الته ودا نګدي ولې دې تمار لړم وغیرہ راځي نو تعالی بیا ټک در کې نقصان بدته ورسي. نو شریعت نه قربان څومره زبردست مسلې مونږ او تاسو ته وکړي. اسلام او دین هیڅ شی نه دی پرېخ. یو لسم نمبر په کوټه کې بزان له څوک نه ود کېږي چې ورځان پسې بند کې او ځان له ود شي، د دې نقصانات ډیر دي. دولسم نمبر په هغه چت بنه ود کېږي چې پاغه پردوال نه، ځکه انسان عاجز دی، ته به ودی داسې اوړې راوړې بلاندې برا پروزي، نو چې پردوالی دیوال ته توي نو پاغه خیر دی، او چې پردوال پې نه نو پاغه بنه ود کېږي. دیارلسم نمبر هغه کوټه کې بنه ود کېږي چې د کم کمرې ور نه. څوارلسم نمبر کور کې بس په نه ساتي، رونو سپه ساتل ناروا دي، داسې کور ته بیا د رحمت ملائکه ناراضي. که یو سړی ښکاری سپه ساتلې یا د فصل د پاره ساتلې یا د څوکیدارۍ د پاره ساتلې نو دا خیر ده، خو دروازه کې به تړي ګوره، کور کې به پریدي نه 400 کې خلوي، دروازې سره به مضبوط تړي چې عام کور کې ګرځي نه کنه بیا دې کور ته د رحمت ملائکه ناراضي. پنځلسم نمبر چې کله کوټه جوړي نو داغه مخ به مغرب طرف ته کوي، مشرق طرف ته نه. نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې ته صحابي ته وی چې کله کور جوړه نو داغه مخ نور ته مکوا ولې دې سره بیماری پیدا کیږي، شان ورته کا دې کې دوايي ده او دې کې شفا ده. شپاړسم نمبر هغه دا ده کله شپې چرته आवाज وشو خطرناک چغه وته نو تبه د کور نه نوځي. یو سړی کور کې وده ده او بار خطرناک چغې شوي نو د کور نه به وځي نه، دا ناروا دي. سنت طریقه دا ده چې کور کې بناست. ولسم نمبر دا ده چې په کور کې به بیت الخلا او د سماتی ځای جوړه، چراندام ځای، غسل خانه او د سماته ځای دا بټول کور کې جوړه. او بیا خصوصا زمونږ د استاد دور کې دا خو دور الفتن دی نو دې کې جوړول ډیر ضروری دی. اتلسم نمبر دا دی چې په کور کې با د ملمنو د پاره کور جوړه، معنا بیٹک به جوړه، اجره به جوړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وې د هر چیز زکات وی او د کورونو زکات چه ده دا بیٹک او اجره ده. سړی کور جوړ کی او پاغه کی بیٹک او اجره جوړ کی نو دا د کور زکات ته، نو ستا کور به د آفات او د بلیات نه محفوظي. ډیر خلک داسي چې پیسې او سره خړيري خو ملمور باندې دومره خسته نه لګي، نو کروټي موټي خوریم نو ملمت شاکی. نو داسې مکوي، هر چا ته رزق په خپل ملاوي چې تاسو په خلکو باندې خوراک کوي، الله بس تاسو رزق سیوا کوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. سنت کوي.